په هرات کې د چاپیریال د ننګونو او فرصتونو د پیژندلو په موخه علمي کنفرانس جوړ شو. په دې کتنه کې د هرات والي د چاپیریال د ننګونو په څېړنه او د هوا د هواریو په دې برخه کې د ښاریانو او صنعتکارانو پر همکاري ټینګار وکړ. بخاری بی‌کیفیت بوده، حمام بی‌کیفیت بوده، غیره و غیره. شهر را پر از دود کرده. وقت مردم دود در استشمام کرده، ای تیل را استشمام کرده، ای مواد را استشمام کرده، ای او غیر صحی نوشیده، وقت مریض شده. زموږ دولتي ادارو تقریبا 3 لکه په یو څه کم نالان کرلي دي چې 2,99,086 نالان د دولتي ادارو مربوطه ادارو د خوا کرل شوي دي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس د شنو ځایونو او ځنګلونو پر بیا رغونه او د چاپیریال د ککړتیا پر کموالي ټینګار وکړ او وچکالي د تودوخې زیاتوالی او د طبیعي یخچالونو ویلي کېدل د نړیوال اقلیمي بدلون لامل ګڼي. الحمدلله دا یو بیداري ده چې دلته پیدا شوې ده چې موږ څنګه کولی شو چې خپل ماحول دا صفا کړو او زرغونی کړو. د تغیر اقلیم چې کوم اضرار دي د هغې مخنیوی موږ څنګه کولی شو. کارپوهان په دې باور دی چې د تنفسي ستونزو، د زړه د سوري، سرطان او نورو ناروغیو د زیاتوالي ریشه د اقلیمي بدلون او د چاپیریال په ستونزو کې ده او د نړۍ باید دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. وظیفه انسانی خود میدانیم که در کنار نهادهای مسئول مردم و جامعه یک جا دست به دست هم بدیم و برای حفظ محیط زیست خود انشاءالله شب و روز تلاش بکنیم. د افغانستان په سطح باندې محیط زیست اداره تقریبا په پرتله دی مخکې تاریخ اوس فعاله ده. هغه فعالیتونه چې کړي دي د هوا د صافوالي لپاره چې کوم فلټرونه لګولي دي، هوا د صافوالي لپاره چې کوم زراعت کړی ده هغه خو کوي، خو موږ او تاسو ملت هم باید په دې کې حصه واخلو. د یادولو وړ ده چې اسلامي امارت د شنو ځایونو د جوړولو، د لوګیو فابریکو، د خښتو پخولو کورو، حمامونو او لوګیو موټرو د کنټرول په موخه تدابیر نیولي دي.